ولسمشر محمد اشرف غني وایي پاکستان ته مې څرګنده کړې وه چې سوداګرۍ کې زموږ لاسونه هم تړل شوي نه دي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه مهم خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني له افغان ژورنالیست داود جنبش سره د خپلو اترو پر دوام ویلي چې د واکمنۍ پر مهال یې سوداګریزه برخو کې پاکستان باندې تکیه کمه کړې وه. نوموړي له قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان سره د سوداګرۍ پراختیا او بنادرو کال 12 میاشتې خلاصون له خپلو لاسته راوړنو یاد کړی دی. ښاغلي غني په خپل تازه پوډکاسټ کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شوی ویلي هر وار چې پاکستان لازمه ګڼله او په هر دلیل چې و تورخم او سپین بولدک به یې تاړه. زه چې ولسمشر شوم ومې لیدل زموږ اکثریت غنم له پاکستان راځي او په دې سره مو ځان خپله بندي کړی و. کله چې قزاقستان ته ولاړم د هغه هېواد له چارواکو متخصصینو سره نتیجې ته ورسېدم. داسې وخت راغی چې د قزاقستان غنم په افغانستان کې د پاکستان غنمو سره سیالي کوله. ارزانو د شمال کوریډور خلاصول آګاهانه او امامه پخوا کې موضوع دا نه وه چې موږ پاکستان سره دښمني وکړو، بلکې پاکستان باید په دې پوه شي چې زموږ لاسونه تړل شوي نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني همداراز ټینګار کړی دی چې په خپله شاوخوا 2 دورې واکمنۍ کې له افغانستانه د جلغوزیو د قاچاق فرهنګ ورک او د هېواد جلغوزي د چین او اروپا تر بازارونو ورسول. د AFG چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.